د لویو اسبابو د رزق نه چې دی هغه ستا هوښیارتوب او ستا شهادي او ډګریانې او دغه رنګ ستا علاقات چې دي دا کافي نه دي او دا د لویو اسبابو نه دي. ځکه ډېر خلک به ته پېژنې چې هغې سره به ډېرې ډګریانې هم وي، هوښیار به هم وي او تعلق به هم وي، د هغې باوجود به چې دی د باندې د رزق دروازې هغه بندې وي. بلکې لوی سبب چې دی هغه پاک نیت او صرف د الله سبحانه و تعالی د پاره دا په انسان باندې د رزق دروازې کولاوي او الله سبحانه و تعالی د انسان ته رزق ورکوي د داسې ځای نه چې د ګمان هم نه کېږي، کله چې د نیت پاک وي او د کې تقوا وي. الله سبحانه و تعالی فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. د انسان به ګمان هم نه کېږي، د داسې لارې نه به الله سبحانه و تعالی د انسان د رزق بندوبست وکړي. او پاک نیتونه محترمو هغه انسان د ښه تقدیر خاوند کوي. او دا خبره یاده که چې د بل کس سعادت او خوشحالي چې ده هغه ستا د سعادت او خوشحالۍ نه هیڅ شی نه کموي، بلکې که ته غواړې چې ته خوشحاله یې او ته نیکبخته یې نو د خلکو سره مدد او مرسته وکړه. او دا خبره هم یاده که چې د نورو خلکو کامیابي چې ده ستا د رزق نه هیڅ شی به دې سره نه کمیږي. نو کله چې تا یو څوک ولیده که هغه ستا نږدې خپلوان دی، که ملګری دی او که کلیوال دی چې هغه یو کامیاب انسان جوړ شو، د الله سبحانه و تعالی نعمتونو کې شو، نو کله به دې باندې مه خفه کېږه، بلکې خوشحاله شه او دا ستا د رزق نه هیڅ شی به دې سره نه کمیږي.